نو اوس به راشو تیمور فاتح صاحب له چې د لالهزار د ټي وي تیمور فاتح صاحب په حواله لکه دغه د وکړي لالهزار دوی وایم د جي. ټولنې او د دې دغه د لالهزار ټي وي د سره درې اپشنز دي چې درې درې وخدې دي ورسره. یو خدای دی چې د لالهزار ټي وي آنر دی. د نور ملګري مو سره یو ډایرکټر صاحب دی، بل چیرمن صاحب دی، خدای آنر دی. بل طرف ته دا د شیرګړ پښتو ادبي د بایزي پښتو ادبي ملګري نومخوړ صدر هم دی. او دریم نمبر دا چې دی د شیرګړ په پولیس سټیشن کې ډیوټي هم کوي، په پولیسو کې هم دی. نو زموږ په ډېر ښه کار روان دی. زه را روان ځم انشاءالله الیکشن ته ودرېږم، د دې چې زور به پاس کېږم. ښه تیمور فاتح صاحب کله ملګري غوږ دی. ډیره مننه د فضل صاحب چې موږ راغلو او بیا موږ سره کېناستو، خپل کارونه یې پرېښودل، د ټایم یې موږ سره شریک کړو او بیا ډیره مننه بیا کوو چې اوس موږ دغه هم راکړو چې یاره برداشت کوو دی د خپل فکر شریکه. نو زموږ فکر به یا دومره ښه وي یا به نه وي، خو یو څو شعرونه شریکوم چې په روغو زړو د نفرت زنګ شروع دی، په روغو زړو د نفرت زنګ شروع دی، خاصدان ګرځي دلته جنګ شروع دی. په روغو زړو د نفرت زنګ شروع دی، خاصدان ګرځي دلته جنګ شروع دی. او دلته زرخیز ځمکې هیڅ نه کوي، دلته زرخیز ځمکې هیڅ نه کوي، کر د کوکنارو د بنګ شروع. مننه. دلته زرخیز ځمکې هیڅ نه کوي، کر د کوکنارو د بنګ شروع دی. او په غره د امن بیرغ ولګوه، په غره د امن بیرغ ولګوه، سور د شپنکي د نیو چنګ شروع. په غره د امن بیرغ ولګوه، سور د شپنکي د نیو چنګ شروع دی. فاتح ورشه خوشحال خان ته وایه، فاتح ورشه خوشحال خان ته وایه، اوس د پښتو په غره کې درنګ شو. فاتح صاحب بیګا تاسو چې کوم پروګرام وبلش کړو چې غزل وکړو هغه هم راته ووایه. مننه فضل صاحب ډېره مننه. داسې و چې په اور ستی شوه د زرګر د سندان ووتله، په اور ستی شوه د زرګر د سندان ووتله، یوه نتکۍ د څومره باد باران ووتله. په اور ستی شوه د زرګر د سندان ووتله، یوه نتکۍ د څومره باد و باران ووتله. ریباره یار مې د فرقت له درده مه خبروه، ریباره یار مې د فرقت له درده مه خبروه، لکه د کال راباندې شپه د هجران ډېر ښه شعر دی یار، ډېر ښکلی. بیا ووایه. ریباره یار مې د فرقت له درده مه خبروه، لکه د کال راباندې شپه د هجران ووتله. او دغه به لویه خساره د ژوندانه ګڼمه، دغه به لویه خساره د ژوندانه ګڼمه، که ستا نامه زما د خیال ګمان وتله. نن دې یادونو انقلاب د خمیني راوړی، نن دې یادونو انقلاب د خمیني راوړی، توده ناره مې د زړګي د ایران وتله. نن دې یادونو انقلاب د خمیني راوړی، توده ناره مې د زړګي د ایران وتله. زمونږ ډلې او زمونږ ډلې د سرکشه سالار غلا نیولې، زمونږ ډلې د سرکشه سالار غلا نیولې، زمونږ ډلې د سرکشه سالار غلا نیولې، قسم دې بیا په نیمه لار د کاروان وتله. ډېر ښه جي، ډېر ښه.